د جهنم اووه دروازې دي او په هره دروازه به بېلابېل ډول ګناهګاره انسانان داخلیږي. د ځینو دروازو تر شا به تکبر کوونکي او مغروره خلک ولاړ وي، د ځینو تر شا به ناانصافه او ظالمان خلک، د ځینو تر شا به هغه خلک وي چې په هر څه پوهېدل او بیا یې هم د الله سبحانه وتعالی له حکمونو څخه نافرماني کړې وه، او د ځینو تر شا به بیا هغه ولاړ وي چې د حق پر ځای یې له باطل سره لاره یوه کړې وه. هره یوه دروازه د یو جلا حساب، د یو جلا عذاب او د یو جلا انجام اعلان دی. دا خبرې یوازې د دې لپاره نه دي چې مسلمانان ترې وډار سي، بلکې د دې لپاره دي چې د خپل ژوند لارې سمې کړي او له دې عذاب څخه ځان وژغوري. دا هر څه د کوم چا لخوا جوړې شوې خیالي کیسې نه دي، بلکې دا د الله سبحانه وتعالی له لوري اخطار او وعده ده چې په قرآن کریم کې یې کړې ده. دا عذاب د هر ډول انسانانو لپاره دی او دا هغه ځای دی چیرته چې د الله سبحانه وتعالی له احکامو او اوامرو څخه سرغړونکي په خپل انجام رسیږي. دا یوازې د اور کیسې نه دي، بلکې دا د انسان لپاره د فکر کولو، په سمه لاره د تللو او د توبې کولو یو پیغام دی. که نن مو فکر وکړ او په سمه لار روان شولو، نو سبا ورځ به مو سمه وي، او که نه نو سبا به بیا ارمان کوو او هیڅ به مو هم په لاس کې نه وي پاتې. جهنم یوازې اور نه دی، بلکې دا د الله سبحانه وتعالی انصاف دی. دا انصاف د هغو خلکو لپاره دی چې په حق پوهېدل خو بیا یې هم مخ ترې اړاوه. په قرآن کې د جهنم یادونه په بیا شوې ده، د دې لپاره نه چې الله سبحانه وتعالی خپل بندگان پرې ډاروي، بلکې د دې لپاره چې انسانان باید فکر وکړي او په غلطه لاره له تلو څخه راوګرځي. جهنم په حقیقت کې یو ډار نه دی، بلکې د رحمت یوه دروازه ده چې تر هغه پورې خلاصه ده تر څو پورې چې د انسان په وجود کې ساه چلیږي، او تر دې وخته که څوک پوه شول نو د رحمت په دې دروازه به راووځي او له عذاب څخه به خلاص شي، او که څوک پوه نه شول او سترګې یې پټې شولې نو عذاب او انجام به هم بیا ډیر زیات سخت وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې که یوه ډبره هم په جهنم کې وغورځول شي نو تر 80 کلونو به د هغه بیخ ته ونه رسیږي. د دې حدیث مقصد د انسان ډارول نه دی، بلکې انسان ته پوهه ورکول دي، او انسان باید په دې فکر وکړي چې د کوم ځای ژوروالی چې دومره زیات وي او له دومره خطرناک اور او عذاب څخه ډک وي، نو هوښیاري دا ده چې انسان باید له هغه ځای څخه خپل ځان وژغوري. په دنیا کې موجود ټول اورونه د جهنم د اور یوه ډیره کوچنۍ او معمولی برخه ده، او د جهنم اور له دې څخه څو چنده زیات خطرناک دی. دا هغه اور نه دی چې یوازې د انسان بدن سوځوي، بلکې دا هغه اور دی چې د انسان تر زړه پورې رسیږي او آن په روح باندې هم اغیز کوي. انسان شاید وکولی شي چې د دنیا له اور څخه ځان بچ کړي، خو د جهنم له اور څخه د بچ کېدو یوازې یوه لار ده، او هغه د الله سبحانه وتعالی رحم دی. فکر وکړئ کوم اور چې موږ په دې دنیا کې نشو برداشت کولای، نو له هغه اور څخه په سلګونه او زرګونه چنده زیات زورور د جهنم اور به څنګه برداشت کړو. د جهنم خوړو ته زقوم ویل کیږي، یوه داسې ونه چې د جهنم له ژوروالي څخه راپورته کیږي او میوې یې هم د شیاطینو په څیر شکلونه لري. کله چې جهنمیان وږي کیږي نو له مجبورۍ څخه به د دې ونې میوه خوري، خو دا میوه د دې په ځای چې راحت ورکړي عذاب به ورکوي. دا میوه به دومره ترخه او بې خونده وي چې د انسان معدې ته په تلو سره به په اور بدلیږي. د جهنم اوبه به یخې نه وي، ځکه چې د دومره خطرناک اور په منځ کې د یخو اوبو تصور څنګه کیدلی شي. د جهنم اوبه به دومره تودې او ګرمې وي چې څکل به یې یو عذاب او نه څکل به یې بل عذاب وي. فکر وکړئ چې په دنیا کې د څو شیبو خوند لپاره موږ خپل ځان په یو نه تمامېدونکي عذاب اخته کوو. جهنمیان به تږي شي، داسې به تږي شي چې د وجود هره یوه برخه به یې د اوبو سوال کوي، خو کله چې دوی اوبه غواړي نو داسې جوشیدلې اوبه به ورکړل شي چې خولې ته یې نږدې شي نو ټول روح به یې وسوځوي. الله سبحانه وتعالی په قرآن کریم کې فرمایي چې جهنمیان به په زنځیرونو باندې تړل شوي وي، د هغوی لاسونه او پښې به بند وي،
نه به تښتېدلی شي او نه به پټېدلی شي. کله چې دوی د جهنم په لوري یوړل شي نو جهنم به د یوې بلا په څیر راپورته شي، د یوې وږې بلا په څیر، او جهنميان به د دې په لیدو باندې ولړزېږي او دا د دوی لپاره د عذاب پیل دی. په جهنم کې به ډېرې بې رحمه فرښتې موجودې وي، داسې فرښتې چې نه به رحم پیژني او نه هم زړه سوی، بلکې یوازې او یوازې د الله سبحانه وتعالی حکم به عملي کوي. د دې فرښتو زړه به په هیڅ چا نه سوځېږي، نه به د چا فریاد ورته ښکاري او نه به د چا چغې اوري، بلکې یوازې د الله سبحانه وتعالی حکم به عملي کوي. جهنميان به په چیغو چیغو ژاړي او خدای ته به وایي چې موږ بیرته دنیا ته ولېږه، موږ به په هر هغه څه عمل وکړو چې ته یې وایې. خو وخت به پای ته رسېدلی وي او اوس به د توبې نه بلکې د عذاب او انجام وخت وي، او د بیرته تلو دروازه به د تل لپاره بنده شوې وي.